سلامونه، وخت په خیر. د پوهاوي درنو اوریدونکو ستړي مه شئ، هیله ده ټول به روغ جوړ یاستئ. درنو اوریدونکو، دا ځل لیکوال او ژباړن محمد زبیر شفیقي پر خپل یو بل ناول شیرشاه سوري را سره خبرې کوي. شفیقي صاحب ستړي مه شئ، په پیل کې که راته ووایاست چې تاسو د شیرشاه سوري تاریخي ناول د لیکلو پریکړه څنګه وکړه او د دې موضوع ځانګړی ارزښت او الهام په څه کې و؟ دا چې د شیرشاه سوري تاریخي ناول لیکلو پریکړه ما څنګه وکړه، څه مسایل سبب شول چې زه د شیرشاه سوري په شخصیت ناول ولیکم. یو ځواب خو همدا دی چې ما د جهاد په دوران کې تاریخي ناولونه زیات لوستي وو. بیا د نسیم حجازي تاریخي ناولونه ما ژباړلي وو. تقریبا دغه د هغو ناولونو ژباړې زه دې ته هڅولی وم چې د موږ د تاریخ، د افغانستان د تاریخ مهمې څیرې، د موږ هغه شخصیتونه چې په دې ارزي چې باید ناولونه پرې ولیکل شي، کارنامې یې وځلول شي، او دغه تر اوسه پورې دا کار نه و شوی. ما سره ډېر د پخوا نه همدغه هیله وه چې خدای ماته داسې یو فرصت په لاس راکړي، بالاخره زه په ځینو شخصیتونو تاریخي ناولونه ولیکلی شم. اوله تجربه مې د میرویس نیکه وه. د میرویس نیکه ناول چې بشپړ شو، د خدای په فضل د ځوانانو د خوا نه، د لوستونکو د خوا نه استقبال ښه و. هغو زه دې ته تشویق کړم چې دې کار ته دوام ورکړم. نو په هماغه وخت ما یو څو شخصیتونه په پام کې وو. یو د هغوی جملې نوم د شیرشاه سوري و. زه هغه وخت په هند کې وم. په هند کې ما په اردو کې داسې مواد لاسته راوړل چې هغه د موږ په تاریخو کې د شیرشاه سوري په رابطه نه وو. نو ما تر ټولو غوره همدغه وبلله چې د همغو موادو، د همغو تاریخي موادو په استناد یو ناول باید ولیکم. او شیرشاه سوري نه یوازې د پښتنو، د افغانانو، نه یوازې د هند په سطحه د مسلمانانو، نه یوازې د آسیا، بلکې د دنیا په سطحه د شخصیت د لحاظه داسې یو څوک دی چې باید دنیا یې وپېژني په همغه عظمت چې ده درلود. شیرشاه سوري داسې شخصیت دی چې یو ناول نه، ډېر ناولونه باید پرې ولیکل شي، ډېر کتابونه پرې ولیکل شي. د هغو په ډېرو کارنامو باندې، په هر یوې باندې جلا کتابونه لیکل پکار دي. شیرشاه سوري ځینې داسې کارونه کړي چې د هغو بنیاد د اوس په هند، پاکستان او بنګلادیش کې تر اوسه پورې جریان لري. یو د هغوی جملې نه مثلا د هند او پاکستان او د سریلانکا او د بنګلادیش د سکو نومونه دي چې روپۍ ده، روپیه. په ځینو ځایو کې بیا ټیکه او بدلون یې ورکړی په خپلو هغه، خو اول سکه چې ویل شوی روپۍ نوم پرې ایښودل شوی، هغه د سوري، دغه شیرشاه سوري کارنامه ده. د هغو نه پرته د بنګال نه تر خیبر درې پورې یوه لویه لاره چې د په پاکستان کې د جي ټي اس په نامه یادېږي، په هند کې هم همداسې دغه لویه لاره ده تېره کړې چې د هغو څخه بیا نورې لارې وصل شوې، او په لسګونو نهرونه د لویو سیندونو نه ایستل شوي دي. اوبو سیستم عیار شوی دی، ګمرکي سیستم، د مالیاتو سیستم، دغه ټول د شیرشاه سوري کارنامه وه. شیرشاه سوري په آسیا کې د ده په سطحه متمدن پادشاه چې ډېر عالی نظم یې درلود او دولتي تاسیسات یې ډېر پیاوړي وو. د یوه خان زوی و او بالاخره امپراتوري ده جوړه کړه، او تر هغه ورځې پورې چې دی بالاخره شهید شو،
تر هغې وخته پورې دا ډېر په کمه موده کې زښته زیات کارونه کړي. که دی یو 2 لسیزې پاتې وای په هند کې، ژوندی پاتې وای، او هغه وخت نو دی د جنګونو نه هم فارغ شوی و، زه فکر کوم هند به اوس د هند او پاکستان د ټوله منطقه به د سوکالۍ د حیثه د دنیا تر ټولو ډېره سوکاله او ډېره آباده سیمه وه، ځکه هغو داسې بنیادونه ایښي وو چې بل مثال یې نشته. نو په دې بنیاد هغه د دې مستحق و چې باید یو تاریخي ناول زه پرې ولیکم. البته د ده د شخصیت حق په دې نه ادا کېږي. ډیره مننه شفیقي صاحب. شفیقي صاحب، تاسو په دې ناول کې د تاریخي حقایقو او تخلیقي ازادۍ ترمنځ څنګه توازن ساتلی دی؟ تاریخي ناول کې څو مهم ټکي د ما په نظر البته ډېر د پام وړ دي. یو دا چې تاریخ باید پکې مسخه نه شي، تاریخي پېښې باید په هغه خپل شکل او بڼه پکې راشي. دا چې څومره پکې راځي ټوله، خو تاریخ خو نه دی چې ټولې راشي ټکي په ټکي، خو تاریخي پېښې باید پکې غلطې را نه شي او تاریخ پکې تحریف نه شي. یو د تاریخ تحریف دی چې تحریف نه شي. دویم افسانوي کرکټرونه دي چې هغه داستان ته خوږوالی ورکوي. د وچو تاریخي پېښو او داستاني کرکټرونو ترمنځ یو توازن همدغه دی چې داستان ته خوږوالی ورکوي، لوستونکی دې ته تیاروي چې پېښې تعقیب کړي. نو دا زه نشم ویلی چې څومره زه په دې کار کې موفق شوی یم. هغه باید نور لوستونکي قضاوت وکړي، هغه څوک چې په دې مسایلو پوهه لري، مسلکي پوهه لري، هغه پرې تبصره وکړي. دا د ما کار نه دی، خو ما هڅه کړې چې دواړو ترمنځ یو توازن وي. تاریخي پېښې په خپل شکل او بڼه راشي، تحریف نه شي. تر ممکن حده پورې ما هڅه کړې چې خیالي خبرې پکې را نه شي او کوم حقایق چې تاریخي دي هغه پکې راشي. تر ممکن حده کوم چې ممکن وي چې راتلی شي. تاریخ خو نه دی دا، خو او که څنګه افسانوي کرکټرونه چې د داستان د دوام دپاره د هغو د اوبدلو او د هغو د لوستونکو دپاره په اصطلاح د تلوسې د پیدا کولو په خاطر پکې راځي، هغه هم په خپل حد او په خپله اندازه پکې راغلي دي. البته قضاوت یې د زیات او کم، د کامیاب او ناکام، هغه په لوستونکو په نورو کسانو پورې اړه لري. ډیره مننه شفیقي صاحب. د شیرشاه سوري د ژوند کوم ځانګړي اړخونه یا پیښې ستاسو لپاره په زړه پورې وي چې تاسو له لوستونکو سره شریکول اړین ګڼلي دي؟ زه فکر کوم که تاسو متاسفانه موږ فقط په تاریخ کې دومره لوستي وو چې فرید خان نومېده او یو وخت د ښکار په وخت د زمري سره مخامخ شوی، زمری یې وژلی، بالاخره د شیرخان لقب ورکړ شوی. دا د بهار حاکم ورکړی ده، د بهار مستقل حاکم هغو دا لقب ورکړی، په ښکار ته ورسره تللی و. موږ ډېر کم شی د ده په رابطه لوستي وو، خو ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې شیرشاه سوري په واقعي معنا یو رښتینی مسلمان، متدین مسلمان و. هغه د سهار د لمانځه نه وروسته یې تهجد لمونځ، تاریخي روایت داسې دی چې تهجد لمونځ کمپ کې قضا شوی. د هغو نه پرته عادلانه نظام یې درلود. یو دلیل یې دا دی چې دا اوس یې پاتې شوني آثار موجود دي، شته، هغه دا دي چې د خیبر نه تر بنګاله پورې په د اوږده لاره چې ده جوړه کړې، په 11,500 کاروانسرایونه جوړ شوي. په هر کاروانسرای کې د همغو ساحې د ادیانو د
پیروان دپاره مثلا مسلمانان دپاره جماعت د اوداسه ځای او بیا د خوراک کوټې او د آسونو د هغه دپاره لازم ترتیبات نیول شوي وو. د هندوانو دپاره او د سیکانو دپاره ځانګړي درمسالونه او مندرونه جوړ شوي وو د هغوی د عبادت دپاره. یعنې دا هغه د عادلانه سیستم چې د ټولو ادیانو خلق د ده سره د مساوي حقوقو خاوندان وو. یو داسې شخصیت وو، متدین شخصیت، عادل شخصیت. او بل تاریخي روایت داسې ښایي چې ده تر اوسه تر همغه وخته ژوند تر اخره پورې یو ځل هم په جګړې کې ماته نه ده خوړلې. دا یو ډېر بارز صفت دی چې ډېر کم خلک یې شاید ولري، ډېر کم فاتحین دغسې ځانګړتیا درلودی شي. شیرشاه سوري د ژوند تر پایه، د اولې ورځې نه ژوند تر پایه پورې ماته نه وه خوړلې، نه د همایون په مقابل کې نه د نورو مخالفینو په مقابل کې ماته یې نه ده خوړلې. په هره جګړه کې بریالی شوی. دا د یوه خان زوی و، د یو عادي خان و. بالاخره د همایون د مغولو د امپراتورۍ وارث د بابر د امپراتورۍ وارث ته د ماتې ورکړه. 2 ځله ډېره سخته او بالاخره ډیلی یې ونیو او لوی امپراتوري یې جوړه کړه. د مرګ تر ورځې پورې دا یې وتوانېدو چې خپله امپراتوري او واکمني هر وخت پراخه کړي نوره هم. نو دا یې هغه ځانګړتیاوې وې. ماته نور هم ډېر خبره دلته اوږدېږي، په تفصیل یې که وایم. هغه ډېر بارز شخصیت و، ډېرې ښېګڼې او ډېر ښه خصلتونه یې نور درلودل. عادل انسان و او زړور و، متدین سړی و او د ابادۍ او د ښېرازۍ او د خدمت، د خلقو د خدمت یو داسې نمونه وه چې ډېر کم مثالونه یې پیدا کېږي. مننه. شفیقي صاحب، د دې کتاب د چاپ څه باندې 1 کال وتلی. لوستونکو د ناول په اړه څه ډول غبرګونونه درکړي دي؟ کومه ځانګړې تبصره یا پیغام مو ډېر خوښ شوی که نه؟ د کتاب د چاپ نه ډېر وخت وتلی. زه متاسفانه د چاپ د اولې ورځې نه تر نن پورې د هېواد نه بیرون یم. په هر صورت بیا هم د فیسبوک او ټویټر د لارې چې د کتاب په رابطه کومې تبصرې ما تر اوسه لوستې، زیاتې مثبتې دي چې زه د ټولو نه منندوی یم. او یوه تمه چې ما درلوده هغه دا وه چې په دغسې اثارو باید نقدونه وشي په داسې مسلکي انداز چې د هغو ښېګڼې او کمزورۍ ټولې په ګوته شي. او د دې به ښه توب دا وي چې نور لوستونکي به هغو ته تشویق شي او لیکوال به هم دې ته تشویق شي. کومې کمزورۍ چې لري هغه به په آینده کې اصلاح کړي او کومې ښېګڼې چې لري هغه ته به نور هم متوجه شي. ما تر اوسه پورې متاسفانه د میرویس نیکه له ناول پرته چې یو مجلس پرې جوړ شو د کلتوري جرګهګیو د ټولنې د خوا نه، چې محترم روحي صاحب د هغو مشر دی، د هغو په ابتکار یوه غونډه پرې جوړه شوه. ځینو درنو لیکوالانو او استادانو په هغو بیا خبرې وکړې چې هغه ماته ډېرې د ارزښت وړ وې. په شیرشاه سوري متاسفانه چون زه په هېواد کې دننه نه وم، کوم بل چا هم دا زحمت ونه یوست چې کومه دغسې یوه غونډه پرې جوړه شي او خبرې پرې وشي. نورې انفرادي کومې تبصرې چې تر اوسه پرې شوې مثبتې یې ډېرې دي. زه د ټولو منندوی یم
خو هغسې څه چې ما تمه وه هغسې شی نه دي شوي. شفیقي صاحب، تاسو په راتلونکي کې د نورو تاریخي ناولونو یا کومې ځانګړې موضوع باندې د کار کولو اراده لرئ که څنګه؟ زه اوس فعلا د احمدشاه بابا په تاریخي ناول باندې بوخت یم. که ووایم چې لومړي کارونه یې تر 80 سلنه زیات بشپړ شوي دي، یعنې 20 سلنه کار یې پاتې دی. په هر صورت تر اوسه پورې تکمیل نه دی، خو زه د احمدشاه بابا د افغانستان د بنیادګر، د بنسټګر، د اوسني افغانستان، د اوسني هم نه بلکې د لوی افغانستان چې متاسفانه اوس یوه وړه برخه موږ ته پاتې ده، د دې افغانستان د جوړونکي حق دی چې ډېر کتابونه پرې ولیکل شي. او ما هم هڅه کړې، خدای دې وکړي چې زه موفق شم، د احمدشاه بابا حق دی چې ادا یې کړی شم. په هماغه بوخت یم، خدای دې وکړي تکمیل یې کړی شم. ډیره مننه شفیقي صاحب، کور ودان. په پای کې که افغان لوستونکو ته څه پیغام لرئ، څه ته لومړیتوب ورکړي دوی، او خپلې موخې څنګه اوسنیو اجاباتو ته تنظیم کړي؟ لوستونکو ته به ما پیغام دا دی چې دوی تر ممکن حده کوم مطالعه وکړي، هغه د خپل ذوق مطابق، هر څوک د خپل ذوق مطابق او د خپل مسلک مطابق لوستو ته دوام ورکړي، مطالعه وکړي. او لومړیتوب څه شي ته ورکوي، دا هم په دوی پورې اړه لري. زه فکر کوم دا د بل څوک چاته دا مشوره نشي ورکولی. زه وایم لومړیتوب د هغه څه ته ورکړي چې دوی د ذوق مطابق وي او د دوی مینه او شوق وي ورسره. ځکه په هغه څه مطالعه چې د چا ذهن ډېر ورسره برابر نه وي، په ذوق یې برابر نه وي، هغه ورته مشکله ده، وخت یې زیات پرې ضایع کوي. ښه خبره همدا ده چې هر لوستونکی د خپل ذوق مطابق لوستو ته، مطالعې ته، د کتاب مطالعې ته دوام ورکړي. متاسفانه نن فیسبوک، موبایل، تلویزیون، ځینو نورو بوختیاوو د کتاب لوستو شوق ډېر کم کړی دی، خو د کتاب ځای هېڅ شی هم نشي نیولی. کتاب که څوک غواړي ژوره مطالعه ولري، ژوره پوهه ترلاسه کړي، د کتاب نه پرته بله مرجع نشته چې ښه پوهه ترې ترلاسه کړی شي. فیسبوک د هوایي ډېر شیان یې هوایي دي، د هوایي شیانو مجموعه ده. ډېر کم شیان پکې داسې دي چې سړی حساب پرې کولی شي. خو کتابونه زیات یې، خصوصا هر څوک چې د خپل ذوق مطابق انتخابوي، زیات ورته په ګټه دي. هر څوک چې ولولي زیات څه ترې اخیستی شي. نو ما ځوانانو ته خصوصا همدغه یوه مشوره ده چې د کتاب مطالعې ته دوام ورکړي. د کتاب د مطالعې بدیل بل هېڅ شی نشي کېدی. مننه.